یو سړی ما نه پوښتنه وکړه او هغه فلال ناست ہے په جماعت کې. وی چې د ښځو زیب و زینت چې دی هغه په اسلام کې ناجایز خو نه دی. دا خو جایز دی چې ښځې به زیب و زینت کوي. قرآن کې د دې منع نشته. ما ورته ویل ټیک ده که ما دا ثابته کړه چې د ښځو زینت کم ځای کې روا دی او کم ځای کې ناروا دی او قرآن نه مې ثابته کړه خو بیا ته ومنه او که مې نه کړه بیا یې مه منه. ویل اوس یې ما ته ووایه مان نه دا به د جمعې په ورځ ویمه چې دا ټول خلک پې پوه شي. اگر چې په دې زمانہ کې دا خبره چاته خوند نه ورکوي نه وشته او نه خوند ورکوي لیکن هر سړي ته په یو حق خبره ښکارېدو کې خپل حق ادا کول پکار دي. قرآن شریف کې الله پاک فرمایي چې ولا یبدینا زینتهن الا لبعولتهن. دا آیات کم ځای کې ده؟ اتلسمه سپاره کې او کوم سورت کې ده؟ سورت نور کې. اتلسمه سپاره سورت نور کې دا آیات وګورئ. الله فرمایي چې ولا یبدین زینتهن نه بخکاره کوي ښځې خپل زینت. شونډې سرې کړي دي په مخې سرخی مګلې ده ځان یې جوړ کړی دی دا به نه ښکاره کوي الا لبعولتهن مگر خپلو خاوندانو ته. په کور کې دننه هر قسم زیب و زینت چې ښځه جوړ کی خپل خاوند ته دا جایز دي. بهر به پردو سړو ته خپل زیب و زینت نه ښکاره کوي. دا د قرآن فیصله ده. بل یو دراز ټکی درته وکم قرآن کریم کے اللہ پاک سورت رحمان کے ویلی دی حور مقصورات فی الخیام دے اہل جنت تبچے کمی حوری ملاوی گی اب سنگئی مقصورات فی الخیام
خیام جمع ده خیمه ده. خیمه هغه پردې ته وایي چې غیر چاپیره ته پکې لار نه وي. نو الله فرمایي چې دی اهل جنتو ته به چې ملاویږي دا به هغه حوري وي چې مقصورات فی الخیام، دا به بندي وي په خیمو کې، مقصورې به وي فی الخیام په خیمو کې. علما وایي چې د دې دا مطلب دی چې د کومه ورځې نه دا حور مقصورات فی الخیام چې الله پیدا کړی دي او د چا د پاره مقدر کړی دي او چاله به په جنت کې ورکی، دې سره به یو شرط لګېدلې وي چې د کومه ورځې نه دا حور الله پیدا کړی دي نو د دوی په پردي سړي نظر هم نه دی لګېدلی. د دې پردې خدای هم دومره خیال ساتلی. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په دې حورو به د پردي سړي نه د دوی نظر پې لګېدلی وي او نه به د پردي سړي نظر پې لګېدلی وي. او بیا چې چاله ورکی د دې شان بدسی وی چې پردې سړی ورته ګوري نو هغه ته بخکاریم نه، او دا که پردې سړی ته ګوري نو دې ته بخکاریم نه، سیوا د تا نه به نه دا بل چا تخکاری او نه دې ته به بل څوک ښکاري. دا به د جنت عشق وي او د جنت خصوصیت وي. رحمان بابا وی کنه دنیا کې وګوره، دنیا کې څوک چې بے داستا د مخبل ته ګوري، څوک چې بے داستا د مخبل ته ګوري، آئینه نا صفا د صفا ندا. عاشق سړی چې د بل چا مخ ته ګوري داغه اندرون پلیتی، داغه اندرون ګندی چې مین پریوي او ګوري بلتا. څوک چې بيدا استاد مخبل ته ګوري، آئینه نا صفا د صفا ندا. کزما مینا پتا د خطا ندا، بیل تاک په بلچا د روان دا. کت سلزل زما سر جفا کړي، کت سلزل زما سر جفا کړي، ستا جفا وړه وفا د جفا ندا. هغه تیر شو چې می مینا پغلا غلا کړه، هغه تیر شو چې می مینا پغلا غلا کړه، اوس پدرس جهان رسوا د پغلا ندا. نو معشوقه که په بهاد سر مندشي، معشوقه که په بهاد سر مندشي، ما رحمان و تویړیا د بهان دا. د سر په قربانولو چې معشوقه ملاوي دي شي دینه لویا بیا بلا کما ده. نو زما عزیزانو د حیا الله هم دومره خیال ساتلی دی. د پردې ټول قرآن ته ډک